سلامونه. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، د یو ورور پوښتنه مې راخیستې ده. یو ورور پوښتنه کړې ده. پوښتنه ډېره اسانه ده، خو دغه پوښتنه ولې ما راخیستې ده او دا ویډیو زه ولې جوړوم، د پوښتنې جواب نه بعد درته دغه مهمه خبره کوم په دې ویډیو کې. دغه خبرې د وجې دغه ویډیو زه نن جوړوم. ملګرو، د ورور دا پوښتنه کړې ده چې که چېرې د یو کس ژبه زده یي او دی وفي ته لاړ شي، راسن آیا دې کس ته سرټیفیکیټ ورکوي او که نه. ملګرو، که د هر چا ژبه زده یي او دته د وفي مکتب راشي، د وفي ته ورځي، وفي ته یو ټیسټ اخلي، امتحان ته اخلي. هغه امتحان کې چې هر کله دغه کس پاس شو نو وفي راسن سرټیفیکیټ ورکوي. په کوم لیول چې د امتحان پاس کو د ماغه لیول سرټیفیکیټ ورکوي. دا خو شو د دې ورور جواب. اوس ولې دا پوښتنه ما راخیستې وه او ولې دغه ویډیو زه جوړوم؟ وجه یې دا ده ملګرو، زه همیشه تاسو ته په تقریبا ډېرو ویډیوګانو کې تاسو ته ما دغه خبره کړې ده چې هر کله تاسو دلته راشئ، پناه غوښتنه وکئ، د هماغې ورځې نه تاسو کوشش وکئ چې تاسو فرانسوي ژبه زده کئ. که چېرې تاسو انټرویو ته منتظر یاست، که تاسو جواب ته منتظر یاست، په هر حالت کې که تاسو یاست، تاسو کوشش وکئ چې فرانسوي ژبه ستاسو اولویت شي. تاسو اسناد اخلئ دلته، نو تاسو کوشش په ژبه باندې ډېر زیات وکئ، ځکه که تاسو ژبه زده کئ ستاسو ټوله دوسیه ټوله پروسه ډېر اسانه کیږي. بل د اسنادو اخیستو نه بعد مهم پړاو چې کوم دی هغه کار دی. کار پیدا کول، کار کول دې دپاره ژبه ډېره زیاته ضروري ده، بلکې دلته ژوند کولو دپاره ژبه ډېره زیاته ضروري ده. نو که تاسو په هر حالت کې که انټرویو ته منتظر یاست، که جواب ته منتظر یاست، تاسو کوشش وکئ چې تاسو د فرانسوي ژبې کورس پیدا کئ، ژبه زده کئ. که تاسو د اسنادو مخکې نه څه نه څه یو لیول دوه لیوله ژبه زده کئ، نو تاسو د وفي مکتب نه هم بچ کیږئ. هلته هم ستاسو وخت نه ضایع کیږي. اکثرا ملګري یو کال دوه کال همدغسې اسنادو ته منتظر یي، دوه کاله دلته ټکې درس زده نه کي، درس ونه وایي، ژبه زده نه کي. هر کله دوه کاله بعد چې دوی ته بیا اسناد راشي، بیا ورته وفي مکتب راولېږي، نو هغه هم 600 400 500 ساعته چې هغه 8 میاشتې نور وخت اخلي، یعنی یو کال نور ضایع کیږي. نو تاسو کوشش وکئ که تاسو د اسنادو نه مخکې چې تاسو سره څومره بهترین وخت دی دغه وخت نه تاسو استفاده وکئ. تاسو دغه وخت کې انرژي لرئ، تاسو نوي راغلي، تاسو سره وخت دی چې تاسو ژبې ته وخت ورکئ او تاسو ژبه زده کئ. نو زما تاسو ټولو دغه هیله ده که هر کس په دغه یو سټیټس کې چې د جواب ته منتظري یا د اسناد نه راغلي یا د انټرویو ته منتظري، مطلب نوې راغلی، نوې ازیل کړی، نو دوی دې د فرانسوي ژبې کورس پیدا کی، ژبه دې زده کی. دا ټولو نه مهمه خبره ده او دغه وجه چې دغه نن ویډیو زه جوړوم. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې پرېږدئ. انشاءالله په خپل وخت پس زه ستاسو د پوښتنو خامخا جواب در کوم. مننه. په مخه